الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على بكل شيء عليم. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ملت قهرمان پر افتخار و سربلند افغانستان، مجاهدین دلیر و شجاع، شهدای گلگون کفن، خواهران و برادران و به تمام هموطنان عزیز ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول مجاهدینو شهیدانو کورنیو ته د افغانستان ویاړلي ولس او ټولو خویندو او ورونو ته او د ټول جهان مسلمه امت د افغانستان د شل کلنې جهاد د کامیابی مبارکي وایم. او الله پاک ته شکر گزار یم چې الله پاک د شلو کالو جهاد ثمره نن په معجزانه ډول چې د 21مې پیړۍ د الله پاک ستره معجزه ده د افغانستان د قهرمان ملت او مجاهدینو په برخه کې. الحمدلله د دې ستر ویاړ او افتخار په اساس باندې زه خپل مجاهد ورونو ته دا ویل غواړم چې زموږ مجاهدین ورونه د دې سترې کامیابی باید د خدای په عبادت او الله پاک ته په تواضع او تضرع باندې ولمانځي او د الله پاک کوم مخلوق چې د مځکې په مخ باندې دی او خپل وطن ته، خپل ملت ته، خپل خویندو او ورونو ته خدمت ته چمتو اوسي. مجاهدین ورونو لکه څنګه چې شل کاله تاسو په سر مال او خپل وینو باندې قرباني ورکړه، د دنیا یو ستر زبرځواک او د دوی ملاتړي مو دې ته مجبور کړ چې د افغانستان له خاورې نه ووځي او شکستو کې په نظامی ډګر کې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې تاسو عملاً د مځکې په سر د خدای نظام، د خدای قانون پلي او د خپل خلکو خدمت وکړي. درنو محترم مجاهدینو، زه په تاسو باندې ویاړم، زه په تاسو باندې افتخار کوم. تاسو هغه قهرمانان یې چې د افغانستان په تاریخ کې یو بل ستره حماسه جوړه کړه. د انګریزانو له شکست، د روسانو له ماتې، اوس د 21مې پیړۍ بل ستره فتحه چې زمونږ د ملت په برخه سوله، هغه ستاسو کامیابی او نصرت دی چې الله پاک ستاسو د قربانۍ په اساس باندې د دې ملت ور په برخه کې. الله پاک دې همیشه هم د سترې کامیابی او فتح د زمونږ د ملت په برخه ولري. محترم مجاهدینو، اوس چې تاسو د افغانستان په ګوټ ګوټ، په کلیو، په ښارو، په بانډو او په کلیو په کوڅو کې د ملت امنیت ته ولاړئ، خپل دا وظیفه په ښه متانت، مردانګي او صداقت او ایمانداري باندې مخ ته بوځئ. تاسو د افغانستان له بیچاره مظلومو خلکو سره داسې وضعیت وکړئ لکه یو ورور. کوشش وکړئ چې د افغانستان له دې کړېدلي مظلوم ملت سره چې 40 کاله په جنګ کې سره کړېدلي دي او مشکلات او تکلیفونه ډېر لیدلي دي، د یو خواخوږي په حیث، د یو مشفق او مهربان ورور په حیث ورسره برخورد وکړئ. لکه څنګه چې د امارت مشرتابه امر کړی دی چې مجاهدین به د هیچا کور ته نه داخليږي، د هیچا په شخصي ژوند کې به مداخله نه کوي، همداسې زمونږ د دې خویندو او ورونو ژوند به تاسو تامینوي. کوشش وکوي چې زمونږ خويندې او ورونه د افغانستان له یو کونج تر بل کونج پورې په امنیت کې او په آرامۍ باندې ژوند وکړي.
او د دوی ژوند ته او روزمره زندگی ته کوم ګواښونه چې دي هغه له بینه ولاړ شي. د افغانستان ملت ټول هغه کسان چې په افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي که هغه په هر قوم، هر ټبر، هر ولایت، هر مذهب پورې اړه ولري، دا زمونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي. اوس د دوی ساتنه، د دوی پالنه زمونږ او د دوی هوسایي زمونږ وظیفه ده. محترم مجاهدینو ورونو، تاسو بهتره معلومه ده چې په دې حساس وخت کې چې پخوانی رژیم له بینه ولاړ او په عوض کې به یو نوی اسلامي نظام قایمیږي ان شاء الله، او دا به هغه نظام چې د افغانستان د خلکو ټول دردونه، ټول مشکلاتونه به ان شاء الله الرحمن پکې حل شي. زه له خپلو ټول افغانانو ورونو او خویندو نه که هغه په هر ولایت، هر قوم او هر مذهب پورې اړه لري، دا امید کوم او دا خواهش ترې کوم چې د افغانستان نوی نظام به ستاسو په خدمت کې وي. د افغانستان دروازې به ستاسو په مخ خلاصې وي. راشئ چې لاسونه سره ورکو او د دې ملت بیا آبادونه شروع کړو. پخوانی مشکلات سمتي، قومي، لساني او مذهبي تفریقې او مشکلاتونه چې د دښمن یوه دسیسه وه او په دې څلورو لسیزو کې زمونږ په ملت باندې مختلفو حکومتونو تپلې وه، اوس له دې باید تیر شو. موږ تاسو ته یو چتر دی چې هغه د اسلام چتر دی او د افغانستان د دې چتر لاندې باید ټول سره ټول سو، لاسونه لکه خویندې او ورونو سره ورکو او د دې ملک د آبادۍ او سوکالۍ دپاره کار وکړو. راځئ چې نور په افغانستان کې جنگ ختم کړو. لله الحمد، بعد له څلورو لسیزو نه دا اول ځل دی چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې جنگ نشته. په تیرو لسو ورځو کې موږ هیڅ تلفات نه لرو جاني. دا یو ستر نعمت دی چې الله پاک موږ ته د مجاهدینو د قربانۍ په اساس باندې راکړي. اوس څنګه دغه صلح دایمي وساتو او همیشه یې وساتو او د دې په رڼا کې سوکاله او آرامه ژوند وکړو او د خپل ملک جوړولو او ترقي ته ملا وتړو. دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې زمونږ ټول قومونه، ټولې پرګنې، ټول مذاهب، خویندې او ورونه لاسونه سره یو ځای ورکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې سره کوشش وکړو. ورونو، افغانستان کې ډېر 40 کاله کې ډېرې مشکلاتونه او ناخوالې جوړې شوې. نو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دې ته د پای ټکی کېدو. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د آینده اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې نظام منځته راولي چې د افغانستان ټول قومونه، ټولې پرګنې په هغه کې خپل ځان وویني او یو افغان شموله حکومت چې ټول پکې تر هغه نه خوشحاله وي او د منلو وړ ورته وي، داسې یو نظام رامنځته کړي. په همدې خاطر باندې اوس د رهبري هیئت زمونږ ملګري په مشورو او صلاح باندې بوخت دي. له مختلفو قومونو سره، مختلفو سیاسي جهتونو سره او په خپل منځ کې په مشورو سره لګیا دي ترڅو داسې یو نظام موږ رامنځته کړو چې هغه په داخل او په خارج د افغانستان کې محبوبیت ولري او وپېژندل شي. د دې په خاطر به ان شاء الله آینده نظام زه تاسو ته ډاډ درکوم چې داسې یو نظام به وي چې ټول افغانان به پکې شامل وي. هر قوم، هر څوک به د خپل ملیت او قوم او د شخصي استعداد، لیاقت په اساس باندې په دې آینده نظام کې شامل وي. زه په هغو کسانو باندې هم غږ کوم چې افغانستان د نوي نظام له راتګ سره او د پخواني نظام له سقوط سره افغانستان تر کړی تللی دي. غږ پې کوم چې ټول په هر رتبه او په هر موقف کې چې پخوا وو زمونږ غېږ ورته خلاصه ده چې بیرته خپل وطن ته راسي. زمونږ مجاهدین ورونه اسلامي امارت به له دوی سره هیڅ مشکل ونه لري، بلکې موږ به زمینه د کار ورته مساعده کړو، امنیت به ورته وساتو او دوی به له موږ سره وګه په وګه د افغانستان په آینده کې په بیا آبادولو کې برخه واخلي. موږ ټولو افغانانو ته چې هغه که په داخل کې دي که په خارج کې دي دوی ته ضرورت لرو
د هر مسلک خلکو ته ضرورت لرو چې زمونږ سره یو ځای شي او زمونږ افغانستان به یو سوکاله افغانستان او ودان افغانستان جوړ کړو. نو زه یو ځل بیا په هغو ورونو او خویندو چې افغانستان تر کړی او یا د تر کولو په حالت کې دي بهر دي دغه نه زمونږ لخوا ورته هیڅ مشکل نشته. عفو عمومي اعلان شوی ده او دا عفو عمومي به تطبیق کیږي. کوم مسایل چې په خوا تیر شوي دي ها تیر سول، اوس به د تاریخ بل سفر را شروع کو چې هغه د صلح، ثبات، اخوت او ورورګلوي صفحه ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې بعد د جنگ په مکمل ډول ختم سي او یو اسلامي نظام په افغانستان کې قائم سي. د دې د سوري لاندې د افغانستان ټول پرګنې کاغه نارینه دي او ښځینه دي، کاغه پښتانه دي که تاجکان دي که ازبک دي که ترکمنان دي که بلوچ دي که پشایان دي نورستانیان دي او داسې نور اقلیتونه چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه دي کولی شي چې د دې چتر لاندې حتی هغه د اهل حنود اقلیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي کولی شي چې په ډاډ او مکمل اطمینان سره باندې په افغانستان کې ژوند وکړي. افغانستان زموږ استاد د ټولو مشترک کور دی، ټول به مشترک پکې ژوند کوو او هر څوک مساوي حقوق لري. ان شاء الله لدې وروسته به د افغانستان اسلامی قانون، شرعي قانون به بالادست وي. نور به په افغانستان کې زورګویي، قدرت، پاټک سالاري او دا بنوي، بې عدالتۍ بنوي. ان شاء الله هر څوک به د قانون په مخ کې یو سالي کاغه مشري او کشري، زورور او ضعیف بنوي. دا زمينه به ان شاء الله د آینده نظام د افغانستان ټولو ته مساعده کی. د معارف په بخش کې اوس فعلا په افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې او په مرکز کې مکاتب او پوهنتونونه خلاص دي. بعض جایو کې که احیانا د مشکلات په وجه باندې مکتبونه او پوهنتونونه بند وي، د هغو مربوطه ولایاتو معارف ریاست ته هدایت ورکول کېږي چې هر څومره زر کولی شي دغه تعلیمي مؤسسې زمونږ د خویندو او ورونو په مخ باندې خلاص کړي او د امنیت کې کوشش وکړي چې امنیت ورته ونیول شي. زمونږ له ټولو خویندو او ورونو محصلینو متعلمینو نه دا خواهش دی چې خپل تحصیل ته کما فی سابق دوام ورکړي، ځکه چې معارف رڼا ده، تعلیم رڼا ده او د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل ملک ته ترقي ورکړو، وده ورکړو او د دنیا له نورو ملکونو سره سیال ملک وګرځو. نو په هر ولایت کې که چیرې مشکل په تعلیمي ساحه کې وي، د معارف ریاستونه زر تر زره باید دغه مشکلات حل کړي او مکاتب او پوهنتونونو کې زمینه د تعلیم مساعده کړي. زمونږ تجاران او دکانداران چې هغه د افغانستان په بیا ودانولو کې فعال برخه لري کما فی سابق خپل وظایف ته دوام ورکړي. د افغانستان ټول سرحدونه به ډیر ژر د دوی په مخ باندې خلاص شي چې دوی وکولی شي خارج ته له خارج ته صادراتو کې او له خارج نه وارداتو کې په پوره ډاډ او اطمینان خپل سرمایه په افغانستان کې په کار واچوي. ان شاء الله څوک به نه وي چې ستاسو سرمایه ته زیان ورسوي او بعد دې به امنیت قایم وي. تاسو کولی شئ چې په پوره ډاډ له بانکونو سره معامله وکړئ، خپل سرمایه په افغانستان کې په مختلفو شکلو باندې مختلف عرصو کې له وزارت تجارت سره او له نورو اقتصادي سکتورونو سره هماهنګ کړئ او په کار یې واچوئ. د افغانستان آینده اسلامي نظام دې ته ژمن دی چې تاسو ته مناسبه او محفوظه فضا برابر کې تاسو وکولای شئ چې خپل ملک په آبادولو کې فعال ونډه واخلئ. هغه اقلیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي، که هغه قومي دي که مذهبي دي، ټولو ته موږ ډاډ ورکوو چې د آینده نظام تر چتر لاندې به هیڅ چاته مشکل نه وي. هر څوک کولی شي په پوره ډاډ او په پوره اطمینان باندې د آینده نظام تر سیوري لاندې خپل مذهبي او قومي مراسم او عنعنات اجرا کړي، بلکې آینده نظام به د اساسي قانون په اساس باندې به ستاسو حمایت کوي، ستاسو شاته به ولاړ وي. زمونږ له هغو ورونو هغه خویندو نه چې په
قومي لحاظ او په اقلیتي لحاظ په مذهبي لحاظ له افغانستان وتلي دي دا خواهش دی چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي او د افغانستان په بیا آبادونه کې له موږ سره وګه په وګه فعاله قدم واخلي. د افغانستان په ولایت او مرکز کې دولتي مامورین، کارګران، استادان، معلمین، د ملي دفاع وزارت منصوبینو، د اخره وزارت منصوبینو، د امنیت ملي منصوبینو ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د نوي نظام له راتګ سره به ټول دولتي ادارې بیرته فعاله کیږي او هغه کسانو چې پخوا پکې کار کول مسلکي خلک وو هغه به بیرته راغوښتل کیږي او خپل وظیفو ته به د نوي نظام سره خپل وظیفو ته دوام ورکړي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې افغانستان یو غریب ملک دی او په دې څو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضع باندې ډېر لوی فشار راغلی دی. په همدې لحاظ باندې په اجالتا توګه باندې په وزارت مالیه بانکونو کې سرپرستان ټاکل شوي دي چې تر څو د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي شي. په دې برخه کې که هر څوک ستونزې لري زموږ وطنوال ښاروال هغه کولی شي چې مربوطه خلکو سره مراجعه وکړي او همدارنګه موږ په دې هڅه کې چې یو تخنیکي اقتصادي ټیم چې پروفیسوران او متخصصین پکې وي له بهر نه افغانان راوغواړو دلته تر څو زموږ د اقتصادي بخش کې زموږ له ملګرو او آینده نظام سره د اقتصاد په وده کې کار وکړي چې دا به انشاءالله زموږ اقتصاد په مخ باندې بوزي. با ارتباط حکومت آینده افغانستان، نظام آینده افغانستان یک نظام اسلامی خواهد بود و یک نظام خواهد بود که به خیر و رفاه مردم همیشه توجه خواهد کرد و یک نظام خواهد بود که همه شمول خواهد بود، نظامی که همه اقوام شریفی که در داخل افغانستان زندگی می کنند در او حکومت جای داشته باشند. البته کسانی که اهلیت، لیاقت و تقوا داشته باشند به اساس از این معیار در حکومت آینده افغانستان، در نظام آینده افغانستان بر از اینا جای خواهد داده شد. تمام اقوام پیش ما در افغانستان محترم است. افغانستان خانه مشترک ماست. همه ما باید دست با دست با هم بدهیم و در تعمیر نو افغانستان باید با هم بکوشیم. هیچ کس از کس دیگر برتری ندارد الا به تقوا. بناهن هر کسی که لیاقت و اهلیت تعلیمی، تقوا و دیگر داشته باشد اونا در چوکات نظام آینده افغانستان پذیرفته خواهد شد. و همچنان ما نظام آینده افغانستان در صدد ازی خواهد بود تا روابط خود را با کشورهای همسایه ما بالخصوص با چین که یک همسایه بزرگ و قوی ما است، ما در طول تاریخ با جمهوریت مردمی چین روابط بسیار خوب و حسنه داشتیم و ما از جمهوریت مردمی چین تشکر میکنیم به خاطر پالیسی مثبت از اونا که همیشه در قضایای افغانستان اینا بازی کردن و همچنان کمک های بشری و مالی که با کشور افغانستان اینا کردن از این هم ما اظهار امتنان میکنیم و خواهان از این هستیم که در آینده هم روابط خوب و حسنه و دوستانه با کشور همسایه خود چین داشته باشیم. تاجیکستان حکومت چې زمونږ شمالي ګاونډی دی او زمونږ سره مذهبي او قومي نژادي اړیکې لري او یو نژاد او یو مذهب لرو سره کې اړیکې پخوا هم موږ درلودې، له دې نه وروسته به هم نوی نظام په دې صدد کې وي چې له دوی سره خپل اړیکې نورې بهتره کړي او قوي کړي. موږ له خپلو تاجکو وروڼو نه چې هغه د عملو رو د په اخوا باندې دي، تاجکستان له حکومت نه دا توقع لرو چې افغانستان
له خلکو سره له حکومت سره له ملت سره په دې حساس وخت کې په سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې خپل کومکو ته دوام ورکړي او دواړه ملکونه به د دوه خو ګاونډیو په اساس باندې یو له بل سره خپل روابط پالي د عدم مداخله سیاست به زمونږ وي مونږ به هیڅ کله د دوی په داخلي چارو کې مداخله نه کوو همدارنګه مونږ به دوی نه دا خواهش لرو چې دوی هم زمونږ په داخلي چارو کې لاس وهنه ونه کړي د یو دوست ملک افغانستان او د تاجکستان د آینده ټینګ او محکمه دوستۍ په هیله همدارنګه زمونږ بل ګاونډی چې د ازبکستان جمهوریت دی چې زمونږ شمال ته پروت دی مونږ په ټول د تاریخ کې له ازبکستان سره ښه او دوستانه اړیکې درلودې او ازبکستان په دې اخیرو کې کوم موقف چې نیولای دی دا مثبت موقف دی د افغانستان په قضایاو کې او د افغانستان په اکثرو ساختماني پروژو کې او اقتصادي پروژو کې برخه اخیسته ده موږ له دې نه تشکر او مننه کوو او موږ به ان شاء الله آینده نظام به کوشش کوي چې ازبکستان سره خپل روابط ته نور هم وده ورکړي او د روابط سره وغځوي ترڅو موږ دواړه ملکونه یو د بل په څنګ کې لکه د دوه ورونو ملکونو دوست ملکونو یو د بل په څنګ کې ژوند سره وکړو د ترکمنستان حکومت هم چې زمونږ په شمال کې گاوند دی مونږ د دوی له هغه مثبت رول چې دوی په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په قضایا کې د افغانستان په ارتباط باندې لوګولای دی لدينا مونږ ډېر مننه او شکریا کوو کوم موقف چې د ترکمنستان حکومت په دې شلو کالو کې نیولې دی یو مثبت رول او موږ ورته د قدر په سترګه ګورو مونږ به د ترکمنستان د خلکو او د حکومت سره خپل روابط ته نور هم وده ورکو او لکه دوا مسلمان او هم مذهبه او هم قومه ملکونه به یو د بل په څنګ کې ژوند کوي د ترکمنستان د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې نه پاکستان او هندستان ته تیریږي لیدنه موږ مکمل ملاتړ کوو اوس افغانستان کې الحمدلله یو اسلامي نظام راتلونکی دی دا نظام به ان شاء الله د ټاپي مکمل ملاتړ وکړي او زمينه به دې ته مساعده کړي چې د ټاپي پروژه هر څومره زر کېدلای شي په افغانستان کې عملی شي زمونږ په غرب کې گاوند د ایران اسلامي جمهوریت چې مونږ تقریبا 950 کیلومتره سرحد سره لرو په ټول د تاریخ کې لوړ او ژورې همیشه راغلي دي مګر اوس د اخر وختو کې کوم موقف چې د ایران اسلامي جمهوریت نیولای دی د یو مثبت موقف دی او مونږ تاییدو مونږ په دې امید چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له آینده نظام سره ښه او مثبت او دوستۍ اړیکې ولري مونږ د ایران له لارې نه د چابهار کوم لار چې د هندستان په زیار او سرمایه گذاری باندې جوړه شوې ده دا به خلاص وساتو او زمونږ ملي تجاران زمونږ ملي پانګوال کولای شي چې له دې لارې استفاده وکړي مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت د هم د مننه او خواهش کوو چې دوی په آینده کې هم له موږ سره ښه اړیکې او مثبت اړیکې اقتصادي تجارتي کلتوري ته لکه کما فی سابق دوام ورکړي او موږ وکولای شو چې دواړه گاونډي هیوادونه یو د بل په څنګ کې لکه ورونه ژوند وکړي سیاست زمونږ به د ایران سره هم د عدم مداخله وي موږ به د دوی په چارو کې داخلي چارو کې مداخله نه کوو دوی به زمونږ په داخلي چارو کې مداخله نه کوي همدارنګه په جنوب او شرق کې زمونږ بل گاونډي چې پاکستان حکومت دی د جمهوریت اسلامي د پاکستان مونږ د پاکستان کې لا تقریبا 4 لسیزونه په میلیونونو افغان مهاجر لرو چې دوی زموږ قربانو زه د پاکستان له ټول ملت نه عوامونه تشکر او مننه کوم چې زموږ ته مهاجرو ته ځای ورکړي او په فراخه سینه باندې منلې دي او زموږ مهاجرین آلته پکې په آرامه او په صلحیزه توګه باندې د 4 لسیزه ژوند کړی مونږ د پاکستان چې زمونږ گاونډای دی د خو اړیکو غوښتونکو
لکه څنګه چې پخوا موږ د دوستۍ اړیکې درلودې بعد له دې به هم زمونږ روابط له پاکستان سره مثبت وي او د خپل ملي منافعو په اساس به زمونږ دغه روابط د پاکستان سره جوړیږي او برابرېږي او د عدم مداخله په سیاست باندې به دواړه عمل کو. مونږ همدارنګه غواړو چې د منطقه کې د مهمو ملکونو د روسیې له فدراسیون سره چې زمونږ په شمال کې واقع دی او د شورای امنیت غړي دي غواړو چې دوستانه او ښې اړیکې ولرو. کوم سیاست چې روسیې د افغانستان په قضایاو کې اوس لوبولی دی مونږ دې ته په مثبت نظر ګورو او له دې نه بعد هم زمونږ د دې خواهش لرو چې مونږ له روسیې سره خپل روابطو ته نور هم وده ورکو او دوستانه روابط ولرو او په مختلفو عرصو د ژوند کې یو له بل سره کومکونه وکړو، خصوصا هغه پروژې چې پخوا د روسیې په کومک سره په افغانستان کې آباد شوی دغه بیا رغونه او بیا جوړونه او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد، صنعت او نورو پروژو کې تعلیمي پروژو کې چې روسان بیا د افغانستان له نوي اسلامي نظام سره خپل کومکونو ته دوام ورکړي. همدارنګه په دې منطقه کې هندوستان چې او ستر زمونږ په نږدې کې گاوند دی غواړو چې له دوی سره هم مثبت او ښې اړیکې ولرو. هندوستان د دې منطقې یو مهم ملک دی او مونږ غواړو چې خپل کلتوري، فرهنګي، تجارتي، اقتصادي روابط چې په خام له هند سره درلود دې ته دوام ورکو او بلکې وده ورته ورکو. زمونږ تجارت د پاکستان له لارې هند ته ډیر مهم دی چې د تجارانو ملي تجارانو په مخ باندې خلاص شي. هوایي لارې، هوایي کوریډور د هندوستان سره باید چې موږ خلاص وساتل شي او دا لازم دی چې باید وشي. نو موږ د خپلو روابطو هغه سیاسي، اقتصادي او تجارتي په دې ټولو کې هندوستان ته اهمیت ورکو او خواهان د دې چې له هندوستان سره په دې عرصه کې کار وکړي نږدې نه. محترمو وطنوالو، اجازه راکړئ څو کلمې د هغو قضایاو په ارتباط باندې زه یادوري وکړم چې اوس فعلا زموږ په ملک کې روانې دي. هموطنان عزیز، به شما بهتر معلوم است که امروز در افغانستان صلح قایم شده، جنگ نیست و در سرتاسر افغانستان امن و امنیت است. بجز از چند قضایای بسیار خرد و ریزی که در روزهای اول تغییر رژیم سابقه صورت گرفت و او هم به اساس ای که خلا یا ویکوم قدرت پیدا شد، بعضی اشخاص فرصت طلب از این استفاده غلط کردند. مگر لله الحمد امروز قوت‌های امنیتی امارت اسلامی افغانستان در تمام کشور حاکم است و به هیچ کس اجازه داده نمیشه تا به سر، مال و ناموس افغانها ضرر برسانند. تمام از اینا محفوظ هستند. قرار تعهدی که با جانب امریکایی ها شده بود ای که امنیت داخل میدان هوایی کابل به دوش امریکایی ها بود، به خاطر از اینکه اونا قوتای نظامی خود از این طریق خارج بسازند و امنیت بیرون میدان هوایی به دوش برادران مجاهد ما بودند. ما واقعی که دیشب واقع شد در میدان هوایی و یک تعداد از برادران و خواهران ما جانهای شیرین خود از دست دادن، ما با اینا غمرازی داریم و با اونا تسلیت میگیم، با فامیل هایشان تسلیت میگیم، با شهدا خداوند جنت فردوس نصیب بکنه و بر زخمی هایشان صحت عاجل تمنا داریم. تمام شفاخانه ها و مراکز صحی که در تداوی از این هموطنان ما کوشش میکنن باید در تداوی از این زخمی ها باید جدیت
از خود نشان بدهد. وزارت محترم صحت عامه در این باره باید توجه مکمل خود بگردانه. مونږه د میدان د کابل د هوایي ډګر په ارتباط باندې دا ویل زه غواړم چې د امریکایانو سره په دې فیصله مونږ رسېدلی وو چې دوی باید تر 11 د اګست پورې خپل ټول نظامي قوتونه له افغانستان وباسي او په دې وخت کې د هغو له خوا نه اعلان وشو چې دوی هغه افغانان چې غواړي بهر ته ولاړ شي دوی هم له ځان سره باسي، مګر متاسفانه د امریکا خوا دا واضح نه کړه چې کوم افغانان دوی باسي. په دې کې زموږ یو تعداد وطنوال په دې غلط فهمۍ کې راغله، په دوی فکر کاوه چې نو هر څوک چې میدان د ځان رسولي سي دا به باسي. اولان کې وضع او حالات د رقم نو هغه افغانان به وتل چې هغه قانوني اسناد ولري، پاسپورت ولري، ویزا ولري، بیا به دوی کولای شي چې بهر ته ولاړ شي. نو په دې مدت د زمان کې په میدان د هوایي د کابل باندې ګڼه ډیره زیاته شوله چې دا ډیر زمونږ مجاهدینو ته ستونزمن سو، امریکایانو ته ستونزمن شو چې دا خلک له افغانستان هوایي ډګر نه بیرته راوباسي او قناعت ورته ورکړي. چې په زمن کې تاسو ولیدل چې په اول ورځو کې خصوصا اول 2-3 ورځې کې زمونږ ډیر وطنوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ډیر وطنوال پکې وکړېدل چې موږ په دې باندې افسوس کوو او دا باید نه وای شوی. موږ د امریکا لوري ته هم ویلي دي چې دوی باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. کوم افغانان چې اسناد لري، پاسپورت لري او بهر ته تګ غواړي دا د دوی حق دی. دوی کولی شي چې په هر وخت کې له افغانستان ووځي. اما کوم مشکل چې امریکایانو جوړ کړ دا سبب د دې شو چې زموږ یو تعداد وطنوال وکړيږي، وځوريږي، بلکې حتی خپل خوږ ژوند هم له لاسه ورکړي. او امریکایان هم د دې دومره انسانانو تخلیه ته آماده نه وو. نو زما خواهش له خپلو وطنوالو نه، خویندو ورونو نه دا دی چې تاسو من حیث د افغان دا ستاسو قانوني حق دی چې تاسو له وزارت د داخلي نه پاسپورت واخلئ، مربوطه ملک چې تاسو غواړئ ولاړ شئ هغو ته مراجعه وکړئ، ویزا واخلئ او قانوني اسناد برابر کړئ. بیا د افغانستان له هر سرحده که هغه ځمکني سرحدات دي او که هوایي سرحدات دي تاسو کولی شئ سفر وکړئ. هیڅوک به ستاسو مانع نه شي. مونږ غواړو چې تاسو بهر ته ولاړ شئ، خارج ته ولاړ شئ، سفر وکړئ، تداوی دپاره ولاړ شئ، تجارت دپاره ولاړ شئ، د نورو تحصیل او تعلیم دپاره ولاړ شئ. موږ دې سره هیڅ مشکل نه لرو، خو په عزت ولاړ شئ. په هغه طریقه ولاړ شئ چې د یو افغان د یو مسلمان شایسته وي. په دغه شکل چې دغه څو ورځې کې په میدان هوایي د کابل کې صورت نیسي دا شایسته د یو افغان د یو مسلمان نه دی. نو موږ په دې حالت باندې ډیر افسوس کوو او موږ ډیر کوشش کړی دی چې دغه حالت کنټرول کړو. اوس لله الحمد څو ناڅه کنټرول شوی دی، خو تاسو بیا هم ولیدل چې پرون لامدې موقع نه دښمن استفاده وکړه او هلته په هوایي میدان کې چاودنه وشوه. اگر که دا چاودنه په ساحه د مسؤلیت د امریکایانو کې وشوله او تلفات هم دوی ته ډیر اوښتي دي، خو یو تعداد زمونږ خویندو او ورونو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ پکې او زخمیان شو چې موږ په دې باندې ډیر متاثر یو، ډیر په باندې متاسف یو، زړه په باندې درد وکړ. زمونږ زړه په داسې کسانو باندې خوږیږي. افغانستان د امن کور دی، ټولو ته د امن اعلان شوی، د هیچا ژوند په خطر کې نشته. ټول افغانان اوس فعلا په افغانستان کې په امن کې ژوند کوي. هیچا ته ګواښ نه سر نه مال او نه ناموس هیڅ شي ته متوجه نه دی. نو بیا زمونږ افغانان خویندې او ورونه باید په دغه عجله باندې چې په میدان باندې اوس فعلا ده له دې نه ډډه وکړي، ځکه چې دښمن اوس هم په قابو کې دی. خدای ناخواسته چې موږ د نورو داسې حوادثو شاهد ونه اوسو. صبر وکړئ، حوصله وکړئ، د نوي د حکومت یا د نوي نظام له اعلان سره سم به انشاءالله ټول وزارتونه، ټول دولتي مؤسسې خلاص شي، کارونه به شروع شي رسما. بیا تاسو کولی شئ چې له رسمي چینلونو په عزت سره سفرونه وکړئ. او همدارنګه موږ د امریکا له اړخ سره په تماس کې تر څو
هر څومره زر چې کېدلی شي د افغانستان بالخصوص د کابل هوایي ډګر ملکی هوایي ډګر د زمونږ د هوانوردي وزارت ته حواله شي ترڅو مونږ وکولای شو چې خپل ټول پروازونه داخلي او خارجي منظم کو ترتیب کو او زموږ وطنوالو ته زمينه د سفر خارج ته کاغه په هر نگاه پر لحاظ باندې مساعد شي د افغانستان اسلام آینده نظام به هیڅ مخاونه نشي خارجي قوتونه په افغانستان کې سته د دوی له انخلا نه وروسته به هم زمونږ ټول سرحدات د افغانانو په مخ باندې خلاص چې دوی په پوره ډاډ او اطمینان سره چې اسناد ولري پاسپورت او ویزا ولري کولای شي چې بهر ته سفر وکړي د هیڅ به اسلامي نظام نه مانع کیږي د په ډاډ او اطمینان سره ټول ته وایم چې ټول آزادانه سفر کولای شي چې بهر ته ولاړ شي خو په مکمل اسناد سره اوس هم د میدان هوایي کې زمونږ امنیتي قوتونه سته هغه کسان چې اسناد نه لري هغه ته اجازه نشته چې ولاړ شي اجازه ورکړي خارجي قواو ته چې اول کې دوی ووزي دا وطن تخلیه کې ولاړ شي لغنه ورسته زموږ وطنوال کوغول امریکایانو سره کار کړي او کله امریکایانو سره کار نه دی کړي که په خپل خواخه باندې وزي او که په هر رقم باندې وزي تجارت لپاره ځي تداوی لپاره ځي د ټولو په مخ باندې د افغانستان د بل خصوص د کابل هوایي ډګر د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي چې په آرامه باندې سفر وکړي زه یو ځل بیا د دې په خاطر چې داسې حادثه لکه پروش په چې اوس ولا چې موږ باندې متاسف یو داسې حادثه جوګيري لپاره خپل وطنوالو نه د خواهش کوم چې ابتدا اوله مرحله کې ټول خارجيانو ته زمينه مساعد چې دوی افغانستان او وزي ولار شي په دومره مرحله کې بیا تاسو کولای شئ چې په پوره ډول افغانستان اوسئ هیڅوک به تاسو ممانعت نه کوي اوس فعلا په افغانستان کې مکمل امنیت دی زه خپل خويندو او ورونو باندې دا غکوم چې راځي لاسونه سره ورکو دا صلح او دا امنیت دایم د پاره وسه هغه کسان چې د دښمن فریب خړلې یا خوري او په مختلفو بهانو باندې اوس هم کوشش کوي چې دغه حالت ته یو مشکل جوړ کړي او په یو نو بل نو باندې د افغانستان د کومه صلح چې بعد 40 کالو راغله ده د په لمخ کې خندو ګرځي زه لدوی نه خواهش کوم چې دوی لخبل دی ازایمنه تیر شي د اسلامي نظام د اسلامي امارات غیږ دوی ته خلاصه ده دوی کولای شي په هر مقام په هر جکی چې دی کولای شي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي او صلحامیز خپل ژوند وکړي هغه کسان چې د دې په صدد کې دي چې د افغانستان اسلامي نظام ته خنډ جوړ کړي په دې د مطمئن اوسي چې د افغانستان ملت د افغانستان غیور خلک د افغانستان قهرمان مجاهدین چې د دنیا زبرځواک ته شکست ورکړي نو دا وړې ټولنه به د دې په مقابل کې هیڅ هم نه وي خو موږ هیڅ وخت جنگ نه غواړو چې نور د افغانانو وینې تویږي خپل نهایی کوشش کوو چې مسائل اختلافات د خبرو لاره حل شي او خبرو ته موږ همیشه حاضر یو دروازې خلاص دي موږ په کوم ځای کې چې څه د اختلافاتو اوازې دي او سرونه راپورته کړي دي وفدونه هیئاتونه ورلګري دي د علماو هیئات د سیاسيونو هیئات قومي هیئاتونه دا ټول لګري اوس هم موږ کوشش کوو چې څومره زر کېدلی شي دا موضوع د خبرو لاره نه حل شي نظامی حل زموږ استاد په ګټه نه ده موږ نه غواړو چې په افغانستان کې یو قوم یو پرګنه یو مذهب یو ډله یو ولسوالۍ یو ولایت کې جنگ وي ظلم په باندې درد کوي بس د موږ په 40 کالو کې ډېر قرباني ورکړي ډېر خلک زموږ استاد شهیدان سره کړي سو یتیمان موږ اوس فعلا په افغانستان کې زیاتره له 15 میلیونه نه هغه کسان لرو چې هغه محتاجین دي موږ په افغانستان کې په میلیونونو کونډې لرو په میلیونونو یتیمان لرو په ټول افغانستان کې موږ یو داسې صحي مرکز نه لرو چې یو افغان یو مریض زموږ ته په مکمل صورت سره تداوي شي اوس هم زموږ مریضان بهر ته ځي راځي چې لاسونه سره ورکو دغه مشکلات سره حل کو د خپل معتادینو
غم وخورو د خپل کونډو یتیمانو غم وخورو خپل اقتصاد مخته بوزو او خپل بچیانو ته صلح راولو 40 کاله جنگ ډېر لوی موده وه ډېر غټ وخت و زمونږ یو نسل پکې په جنگ کې ولاړ ختم شو نو آینده نسلو دپاره د صلح په خاطر باندې باید مونږ کوشش وکړو چې بل دې نه جنگ نه وي نو د یو ځل بیا هغه کسانو ته چې هغه په صدد دي کې وي چې دغه اوسنۍ صلح او امنیت ته خنډ وګرځي یا خنډ پکې راولي زه بیا خواهش کوم چې دوی راسي له خپل ورونو سره د نږدې نه کینی خبرو مذاکرو له لارې نه مشکل حل کړي او د خپل آینده نظام اسلامي نظام سره یو ځای شي او د افغانستان په بیا رغونه کې په بیا آبادولو کې برخه واخلي ما یک بار دیگر به خواهران عزیز خود که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنند افغانهای ما هستند اونا اگر بر هر قوم و هر طبقه و هر مذهب مربوط باشند برشان اطمینان میتونم که نظام اسلامی آینده در مقابل از اونا در پیشرو از اونا هیچ ممانعتی نخواهد داشت شما میتونید به تمام فعالیت‌های روزمره خود که سابق داشتین که ما فی سابق ادامه بدین البته با اصول اسلامی و عنعنات افغانی را مراعات کرده مکاتب فعلا باز است پوهنتونا باز است خواهرها و برادرای ما میرن دفاتر حکومتی و بعض مؤسساتی که به نسبت امی تحولی که نو آمده بسته هستند موقتا بسته است اینا زمانی که نظام نو اعلان میشه حکومت نو اعلان میشه انشاءالله تمام از این مؤسسات باز خواهد شد بر روی خواهرها و برادرای ما اونا میتونن به فعالیت‌های خود که ما فی سابق ادامه بدن خواهرای ما در هر عرصه زندگی میتونن به اطمینان کار بکنن اینا میتونن تعلیم بکنن اینا میتونن کار بکنن اینا میتونن در سیاست حصه بگیرن اینا میتونن تجارت بکنن و این حق مسلمی از اینا است که بکنن و نظام آینده افغانستان انشاءالله به این متحد خواهد بود ما یک بار باز به همون وطنای ما که میخواین به خارج سفر بکنن به خارج برن برشان اطمینان کامل میتونم که از بعد از خروج قوای نظامی آمریکا و ناتو باز هم سرحدات افغانستان بر روی از اینا باز خواهد بود هیچ ممانعت دهی را نخواهد بود با اسناد درست و صحیح قانونی اینا میتوانند هر وقت از افغانستان به خارج و از خارج به افغانستان سفر بکنن زه په هغو ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې هغه له څو لسیزو نه په خارج کې ژوند کوي او زمونږ تعلیم یافته قشر دي چې دوی په دې حساس وخت کې د افغانستان سره لاسونه ورکړي له ټولو اختلافاتو چې دوی سره پخوا وي او دي لغونه تیر شي د یو متحد او قوي افغانستان لپاره کار وکړو او بعد دینه یو سرلوړی آزاد او پرمختللی افغانستان جوړ کو ویلرو دته تر ټولو نو زمينه مساعده ده زغه پوهاندان استادان انجینران ډاکټران او د هر مسلک خلک چي دي کاغه نظامی دي که غیر نظامی دي افغانستان ورته ضرورت لري او دا به ان شاء الله ټول راغختل کیږي چې بیرته خپل وظایف ته شروع کړي ټول وطنوال زموږ مطمئن وي ډاډه دي وي د دوی لپاره به زمينه ان شاء الله د کار او د ژوند ورته مساعدي الله پاک دی چې موږ خپل په دې پلان او پروګرام کې سره کامیاب شو او په ښه صورت سره د خپل ملک وساتلی شو او افغانستان ته یو دایمي صلح راوړو افغانستان باندې داسې یو ملک جوړ کو چې افغانستان به هیڅ وخت مشکل نورو گاونډیو ملکونو ته د منطقې ملکونو ته او ټول نړۍ ته نه پیدا کیږي او همدارنګه د خپل گاونډیو او له بین‌المللي جامعه نه موږ هم د تقاضا لرو چې دوی هم د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي البته هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې خپل مثبت رول ولوبوي د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په اقتصاد کې په معارف کې په تجارت کې او په نورو ساحو کې په صحت کې له افغانستان سره کار کوي دوی ته به ښه راغلاست ویل کېږي او د قانون مطابق د افغانستان د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره به دوی سره
قراردادونه او پروتوکولونه کیږي ترڅو موږ وکولای شو چې په آینده کې یو سرلوړی آزاد او مستقل افغانستان ولرو. په دې هیله چې دا صلح زموږ لپاره دایمي صلح وي او د ابد لپاره وي او بیا په افغانستان کې جنگ او جګړه نه وي او د افغانستان په فضا کې مرمۍ فایر نشي. ژوندی دی افغانستان، ژوندی دی زمونږ قهرمان او زمریان مجاهدین، سرلوړي دی د افغانستان ټول قومونه او مذهبونه چې په افغانستان کې ژوند کوي. د یو سوکاله او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.